بله ورځ یو سړي ما ته ووایي مولانا صاحب دومره غوندې لنډر چې سړی واچوي نو د هغې نه څه باجري پاتې شي، سیمټ پاتې شي، شګې پاتې شي، خاورې پاتې شي، پاتې کېږي مالا. ویل د اسمان دومره لوی لنډر چې خدای پاک اچولی دی د دې هغه پاتې شوي خاورې شګې مسالې دا چېرته لاړې ما ته ما سره یو ملا ناست و خو حق بک شو ده مالک بک کېږه ما څومره چې لنټر لوی دومره مساله لوی که نه ویلې او مال دا غرونه چې هغه مسالې پاتې شوي دي بېوقوفه ته دومره نه پوهېږي په ټوله دنیا کې وګوره چې څنګه لنټر لوی دی ویل دې غرون هر څه مال وګوره باجري پاتې شوې ده پکې باجري شته په غرونو کې تاسو خیال راغی سیمټ وګوره ستا د غر پیداوار دی مال دا سیمټ چې پاتې شوي دي خاورې وګوره د خاورو غرونه دا چې پاتې شوي دي ویلو والله اوس مې عقل کې راغله اوس مې ما دا غرونه چې پاتې شوي دي ته اوس خیال کوه دا زمونږ ملک یو سړی ما ته وایي چې مولانا صاحب قرآن شته قرآن شته که یو سړی دا وایي چې زه حدیث نه منم ما ته ګورئ که نه ما ته قرآن شته او زه حدیث نه منم په دې څه کېږي نو ما ورته ویل چې په دې خو هېڅ نه کېږي خو ته که حدیث نه منې نو ته زه تا نه یو پوړی اوچت یم زه قرآن نه منم ما ته ویل لا حول ولا قوة مال یو شل ځل لا حول ولا زه قرآن نه منم ولې ما وی په قرآن د خدای دستخط وښایه چې دا د خدای کلام آسمان نه آواز وښایه چې دا د خدای کلام شته ویلې نه ما زه قرآن نه منم ویلې قرآن څنګه نه منې چې دا خو د خدای کلام دی مال ویلي چا دي چې دا د خدای کلام دی ویلې پیغمبر ویلي دي مال پیغمبر اوس چېرته دی ویلې حدیث کې راغلي دي مال حدیث خو ته منې نه تاسو خیال راغی تا په قول تا ووایې چې حدیث ویلي دي چې قرآن د خدای کلام دی نو د دې معنا دا شوه چې قرآن نه مخکې به حدیث منې ما په خبرو پوهېږئ قرآن نه مخکې به حدیث منې ځکه چې حدیث ویلي دي چې دا قرآن د خدای کلام شور مه کوئ تاسو چې چغه ووهئ نو لور شور جوړ کوئ حدیث ویلي بیا حدیث دلیل دی په دې خبره چې قرآن د خدای کلام او قرآن دلیل دی په دې خبره چې حدیث هم د خدای کلام دی خو وګوره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الله فرمایي چې زما پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې دا ده چې څه ویلي دي دا ورته ما وحی کړې ترجمه دا شوه کہ اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام دا خدای دے صرف جبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام عزیزان اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ منتصم لا رخا بدے جواب سے دے جواب سے دے بدے جواب دا دے کہ تا سملار غختوا هدل للمتقین دا قرآن سملار دا دے تا گورا و پا دے روانو سا تا چکم درخواست کرے آما منظور کو اور سملار میں در تو خودا چاگا قرآن نظام عزیزان قرآن دا مسلمان دا پارا لویا سملار چدا قرآن نن ستا په ملک یو مسله پېښه ده هغې ته شریعت بل وایي اورېدلي به مې شریعت بل ورته وایي بیا زمونږ متعلق زمونږ بعض ملګري وایي چې دوی د شریعت بل خلاف شریعت بل خلاف ما ته وګوره د شریعت بل چې څوک خلاف وي هغه مسلمان نه وي شریعت بل چې څوک خلاف وي که نه هغه مسلمان هم نه وي خو لږ به سره گہرائے تجو لگ اگا دا چې تاسو وایئ په ایمان چې ما ته دا پکار دي
چې زه به حیثیت عالم دین د جاهل نه وغواړم؟ ما ته دا پکار دي. تاسو په ایمان ووایئ چې په دې جندول کې چې عالم موجودي، تاسو به د مانځنیت په عامي سړي پسې وتړئ، په جاهل پسې به وتړئ؟ جاهل ته به ووایئ چې راشه د مړي جنازه وکړه، جاهل ته به ووایئ چې راشه په مړي په قبر باندې مسله وکړه. دا د علماو کار دی. ته ما ته ووایه چې نن د پاکستان علماو شریعت بل پیش کړی چاته دی؟ راشئ چې په سینټ کې درته وښیم یو غټ پرویزی هغه هم د سینټ ممبر دی او شریعت بل پیش کړی، غټ پرویزی. بیا شریعت بل لږ عقل وکړئ. خدای بندگان روح الله سپیکر داسې بیکاره دی، هر شي نه اول د دې غم کوو. لکه د جنګو خلکو د اخلاقو مظاهره نه کوئ، د خدای په خاطر مولانا صاحب مخه کوئ. کېنې خدای مخه 2 منټه کېنې 2 منټه کېنې لږ کېنې ځان ځای کېنې خبرې کېنې وکې دی عزیزان. باران یا خو تکلیف برداشت عرض داو چې شریعت بل چې اسمبلی منظور کی نو بیا به اسمبلی د شریعت بل په یو شک باندې یو کال باس دې ته لږ سوچ کوو، باس به پې کوي په دې شک کې آیا دې وخت کې زناکار سنګسارول پکار دی او که نه؟ نو ته ووایه چې یو ملا به په اسمبلی کې وایي چې پکار دی، نو 99 غټ سړي به وایي چې نه جی نه دي پکار. په دې به ثابت کال جګړه یې که نه بهي؟ ها جی غل نه لاس پرې کول پکار دی، یو ملا به وایي چې پکار دی، 99 غټ سړي به وایي چې نه جی بالکل نه دي پکار. یو کال جګړه به یې که نه؟ نو شریعت بل سوچا سمجھا سکیم دے د ضیاءالحق د حکومت د دوام دپاره. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ شریعت منظور تاسو بل نامنظور. شریعت منظور، شریعت منظور، شریعت منظور. عزیزانو دا بله خبره ده. ما پېښور کې اعلان وکړو چې تاسو راشئ، ما مطمئن کړئ، ما سره خبرې وکړئ، ما مطمئن کړئ تاسو ټولو نه لوی ملګری د سر پرې کولو په ټایم کې به ځئ. دخوا وګورئ، سوچا سمجھا سکیم دی د ضیاءالحق د دوام دپاره. مونږ به جمعیت العلماء اسلام په پاکستان کې شریعت بل نه پیش کوو. مونږ هغه ورځ په ملک کې راوستل غواړو چې چاته اسلامي انقلاب وایي. چاہتا اسلامی انقلاب ہوئی مونږ به شریعت بل پیش کوو نه، مونږ به شریعت په پاکستان کې نافذ کوو پیش کوو. او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کار ټول د یزغو کړي، بیا ته تمه د ګلزار کړي. سمه لار چې قرآن ویلې ده چې ته مانه غواړه، ما ته وایه داسې چې اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما ته سمه لار وښایه، داسې وایه. اوس دا درخواست دی الله ته د سمې لارې د ښودو. بات دا کول دي چې د دنیا حکومتونو ته چې سړی درخواست وکړي نو څو ورځې پسې تپوس کوي چې جی ما یو درخواست درکړی او بابو صاحب یا ابو صاحب یا تحصیلدار صاحب یا رب بلا شي څه درخواست مې درکړی، څو ورځې وشوې په پته پوه نه شو. لکه زما دې ملګري اوس قراردادونه پیش کړه، پلانې پل دی جوړ شي او پلانې پل دی جوړ شي. دیخوا وګورئ، زه په پاکستان د هغه حکومت قطعا حامی نه یم چې کوم حکومت ته به زه درخواست کوم چې ماله دا پلانې کار وکړه. زه د هغه حکومت حامی نه یم. زه په پاکستان داسې حکومت غواړم لکه عمر فاروق نیمه شپه وه د کوره ووتو،
خار کے چکر والو کہ اصلا چې زما په دور حکومت کې چاته څه تکلیفي او زه ته خبر نه لرې د ونې لاندې یو رڼا وکته چې نږدې ورغی نو یو ښځه ده 3 ماشومان بچي ورسره پراته دي او په اور باندې کټوۍ ایښې ده چې ماشومان وجاړي نو دا په کټوۍ کې سمسۍ تاو کړي او څه کړ کړ غوندې آواز وشي 1.5 ساعت حضرت عمر ولاړو دا تماشا یې کوله څه ساعت چې تېر شه نږدې ورغی ورته وی چې بوډۍ دا څه چل دی هغې ورته ویل زه لار لنډوه ځه ورته ویل نه ځم نه حل به وی بوډۍ ورته وی زه بچیا په خپله لار ځه سله د دردمندو زړه درده یې ځه اوس بوډۍ ته دا څه پته ده چې دا امیر المؤمنین دی بوډۍ ورته وی چې بالکل مې نه پرېږدي وی چې نه وی زما دا بچي دي نن 3مه ورځ ده چې نهر دي 3مه ورځ ده ضمیر مې دا نه غواړي چې چا نه سوال وکړم روټۍ یا پیسې پې وغواړم دا مې ضمیر نه غواړي دا مې ضمیر نه غواړي چې حکومت ته درخواست وکړم چې زه وګیم دا مې ضمیر نه غواړي دې کټوۍ کې کاڼي نن 3مه ورځ ده چې دا بچي مې لوږه ډېر تنګ کي او په جړا شي نو زه دې کټوۍ کې سمسۍ ووام او کاڼو کړ کړ آواز چې دوی واوري نو یقین راشي چې مورم څه پخۍ راته لګیا نو په دې چل باندې نن 3مه ورځ ده چې دا ماشومان قلاروم لګیا عزیزانو عمر فاروق ورته ووی چې بوډۍ ته د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی ورکړی نو بوډۍ ورته ووی چې الله دې د دې امیر المؤمنین تباه او برباد زما څه کار دی چې زه به د دې امیر المؤمنین ته درخواست ورکوم دا د هغه فرض دی چې ما نه ځان خبر وساتي او راشي او زما د بچو دیکبال عمر فاروق په جړا شو او کور ته یې منډه کړه اوړه غوړي راواغست په لاره کې حضرت عباس په مخه ورغی هغه هم را روان چې راله چې ګوري نری غوندې باران دی هغه اورم مړ شوی دی او بوډۍ موده ده او ماشومان هم موده شي حضرت عمر په خپله اوړه واغږل اور یې بل که او غوړې روټۍ پخې کړې بوډۍ هم را پاسوله او ماشومان هم را پاسول روټۍ پې وخوړه او ورته ویل بوډۍ هغه امیر المؤمنین زه یم چې چاته تا خیرې کولې زه تا او ستا د بچو نه معافي غواړم که په قیامت کې ستا د بچو په سر کې زه خدای راونیوم نو ما به ترې څوک خلاصوي د هغې نه بعد عمر فاروق په ځان خوب حرام کو ټوله شپه به وده کېدنه او په ښار کې به هر دروازې ته ودرېده او غوږ به نیوه چې دې دروازې دننه چاته څه تکلیف نه کړ زما ایمان دا دی چې په پاکستان خدای داسې حکومت را زه به قرارداد کومه چې نارکاټک پیسې راغې او چاوخړې نارکاټک پیسې ستا د پاکستان د دې غټانو ښځې هم برسره یې میښې دي ټول هغې په ونډو کې وخوړ ګندب ته زه تلم دوی یو سکیم دی چې اتیم مه کوئ دا څه وایي دې بوټي ته کوکال دی که څه بلا ورته دا مه کوئ تاسو ما وی خبره خلاصه ده خلاصه خبره 40 کاله کې تاسو په دې ملک کې اتیم کرل ولې نه بندول په دې پوهېږئ 40 کاله دا اتیم کرل ناروا و په دې 40 کاله کې تاسو ولې نه بندول ضیاءالحق صاحب 10 کاله وشو چې د اسلام غاټ ډولکی په غاړه کې اچولی دی او غږی یې په دې 10 کاله کې د اتیم کرل ولې نه بندول ولې د دې جواب وکړئ که د اتیم کر ناروا دی نو نن هم ناروا دی پرون هم ناروا وکړ بله ورځ هم ناروا و لا بله ورځ هم ناروا و 1400 کاله وشو چې مسکر شی خدای او رسول حرام کړی دی ناروا کړی که تاسو اتیم کرل په دې نیت بندوئ چې دا په شریعت کې ناجایز دی په دې نیت یې بندوئ نو موږ ټول د حکومت ملګري یو
چې کم کار په شریعت کې ناجایز دی هغه بندول پکار مرګري موږ ټول مر سلويخ کالا اتیم با کرلو باندې چې امریکا نه خپه کېدا نو تا غږم نه کولو نو دا هغه د خدای د ویلو په مطابق ناروا باندې ته نه باندې دا خو د امریکې په ناروا باندې ته باندې تاسو خیال راغی چونکې اوس امریکا ته خپه کېږي او امریکا زمونږ ماما دی نو خورایله نه دي په کار کې ماما خپه تاسو خیال راغی چونکې امریکا ته خپه کېږي نو ته پې سړي م وجنې ته پې فوج م ورولې ته پې هلیکاپټر م ورولې او ته پې ملیشا او بارډر م استعمالوې ځکه چې امریکا ته خپه کېږي اوس سره بله جوړه کوو بله جوړه کوو زه ملا یم یوازې اپیم نه شراب به هم په دې ملک کې بند دی خو اپیم چې دا غریبان اچوي نو دا خو دې ناروا شي او شراب چې معتبران سکي نو دا وی روا شي نن راشه ستا د کراچۍ او د لاهور او د اسلام آباد او د پېښور تمام خټایټ چې دي په پیټو شراب د هغوی د لوړو په واده کې نه څکلی په پیټو شراب فی الحال راشئ وګورئ په 900 روپۍ بوتل په جمرود کې د شرابو د جمرود نه چاله راځي او 50 کلی کېږي او 100 کېږي په 900 روپۍ یو بوتل ټیک شو دا د شراب هم بندو یوازې اپیم نه شراب هم بندو بیا ستا ملک د زنا ډیپو دی ستا په ملک کې چې څومره عصمت فروشي د ښځو کېږي دومره عصمت فروشي د چینو د ګډو نه هر سړک باندې چې دی د ښځو ډیرانونه لګېدلي بیا به ښځې هم بندو او په کورونو کې به یې کېنو ښځه به بار ولې روز ما په خبرې پوهېږئ ښځه به ولې بار روز زمونږ څه دوستان دي هغې وی فضل رحمان چې دی هغه ښځې سره ملاقات کړی دی نو ما وی چې فضل رحمان هم سیاسي سړی دی او ښځه هم سیاسنه ده نو فضل رحمان که دې سره یوه ګنټه ملاقات وکړو هغه غریب هم پې کافر کړو دا په اسمبلی کې چې در سره ناستې دي دا ستاسو پروریان دي یعنی ته خو په اسمبلی کې په یو سیټ په ګنټو ور سره ناست دی هغه خیر دی لږ هرې خبرې ته سوچ کوئ او هرې خبرې ته د انصاف په نظر ګورئ تاسو خبره پوهېږئ که نه هرې یو شی چې ناجایز دی والله کا هغه اسمبلی باندې لعنت به لېږم چې په کومې اسمبلی کې ښځې زه د پاکستان په اسمبلو لعنت دی کومه اسمبلو کې چې ښځې نه والله کا د هغه اسمبلی ممبر شم چې په کومه اسمبلی کې ما سره ښځه نه زه 2-3 ځل بې مقابلې ممبر شوی توکاڼې مې پې توکړي دي چې زه به ممبري کوم دا سیزن وزارتونه ما پسې کور ته راوړه او جوله یې راته ونیوې ما ورته وی واوره زما دې د خدای په ذات قسم که به په پاکستان کې زه د ممبرۍ شایق یم یا به په پاکستان کې زه د وزارت شایق یم نو زما په 9مه پېړۍ د نالت د یو شي شایق یم چې د ملک قانون قرآن او حدیث او فقه حنفي دا مې ایمان او تر هغې به قلار نه کښېنم چې تر څو مې دا ژبه په خوله کې ګرځي نه به رانه تاسو خلاصېږئ او نه به رانه ستاسو دا عیاشې ښځې خلاص نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زما عزیزان نن ستا ملک د بېدینۍ ډیپو دی د مولانا م واورېده چې امام ابو حنیفه نن ستا ملک کې د ازادۍ د برکته داسې خلق پیدا شوي دي چې امام ابو حنیفه ته جاهل وایي امام ابو حنیفه جاهلو
इमाम मालिक जाहिलो, इमाम शाफिई जाहिलो, इमाम हंबल जाहिलो, नन तामल के